السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ بستئ او د صحت جامې پر تن وي. زه یو ځل بیا د ایډیټ زون چینل څخه ستاسو په حضور کې د یو بل نوې ویډیو سره حاضر یم. خدای دې وکړي چې تاسو ټول به روغ جوړ استئ. ملګرو، نن تاسو ته د پلی سټور یو غټ مشکل باره کې ویډیو جوړه کړې ده ستاسو دپاره. که چیرې په پلی سټور کې تاسو کوم اپ ډاونلوډوئ یا کوم ګیم ډاونلوډوئ او هغه نه ډاونلوډېږي یا پینډینګ کوي یا وایټینګ کوي او هغه مشکل وي، نو په دغه ویډیو کې دغه ویډیو تعقیب کړئ تر اخره پورې او طریقه یاده کړئ او خپل مشکل حل کړئ. که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل آیکن او په آل باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو اول تر تاسو پورې در ورسیږي. راځئ نو په دغه کار باندې په دغه مشکل باندې شروع کوم. زه غواړم چې دلته یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړم. ګورو چې غواړم ټیک ټاک اپلیکیشن ډاونلوډ کړم او دا ما په ډاونلوډینګ کې واچو، دا پینډینګ کوي. تاسو ګورئ دلته چې پینډینګ کوي او دا ډېر وخت همدغسې وي، ډاونلوډېږي نه، مشکل وي. نو څنګه کولی شو چې دغه مشکل حل کړو؟ راځو نو هر څه د مخ نه دغلته بیا به تاسو دلته سیټینګ باندې کلیک وکړئ. په سیټینګ باندې چې کله کلیک وکړه بیا به تاسو جنرال دی، په جنرال به تاسو کلیک وکړئ. په جنرال باندې چې کله کلیک وکړه بیا به دلته یو بل اپشن دی د دغه اپشن اپ ډاونلوډ پریفرنس، په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. دا به تاسو همدغه اور اني نیټورک چې دی په همدې باندې به ډن کوئ. بیا به لاندې دلته بل اپشن دی اټو اپډیټ اپس، په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. بیا به په دې کې دغه دریم اخري اپشن چې دی ډونټ اټو اپډیټ اپس، په دې باندې به تاسو کلیک کوئ او ډن به یې کوئ. کله مو چې ډن کړم بیا به د دې څخه بیرته ووځئ او په دې به بیرته کلیک وکړئ. تاسو دلته به په منیج اپس ډیوایس، په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې تاسو کلیک وکړئ بیا به منیج باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو پلی سټور پیدا کړئ. راځو اوس یو ټرای پې کوو. سیټینګ خو ورته وکړم او اوس راځو یو ټرای پې کوو چې څنګه ډاونلوډېږي او که نه. اوس راځم نو هماغه ټیک ټاک اپلیکیشن دلته سرچ کوم. تاسو ګورئ هغه مشکل حل شو. په یو دمي باندې تاسو خپله دا یې ولیدل چې 88% ډاونلوډینګ وشو. تقریبا ټیک ټاک اپلیکیشن 55.50 MB دی او دغه مشکل حل شو. که چیرې ستاسو موبایلو کې پلی سټور هم دغسې مشکل ولري نو په دغه طریقه یې سم کړئ. که ویډیو هم خوښه شوې وي، حتما ویډیو مو خوښه شوې وي ځکه ډېر غټ مشکل باره کې ویډیو جوړه کړې وه. ویډیو در سره لایک کړئ، خپل ملګرو سره هم شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ تر څو موږ تاسو ته د ټیکنالوژۍ په ډګر کې ټیکنالوژۍ کې ښایسته ښایسته ویډیوګانې هم جوړې کړو. او زموږ چینل کې د ایډیټ باره کې هم ویډیوګانې شته جوړوو. موږ د عکسونو ایډیټ دپاره، لوګو ډیزاین دپاره، عکسونو ډیزاین دپاره موږ ویډیوګانې جوړې کړي دي او نور هم جوړوو. او دغسې تخنیکي ټیکنیکل زده کړه هم پکې ویډیوګانې شته دی. چینل هم سبسکرایب کړئ، ویډیو کوشش وکړئ انلاین وګورئ او ویډیو در سره لایک کړئ. تر بل ویډیو پورې چې تاسو دلته حاضرېږم تر هغې پاک رب باندې سپارم.